السلام علیکم دوستانو، خدای وکړي چې روغ او جوړ به وئ. دوستانو، نن یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته ډېر یو نوی اپلیکیشن سره راغلی یم چې دغه اپلیکیشن ډېر زیات وروسته ما پیدا کړې ده. ډېر دوستانو دا پوښتنه کړې ده چې څنګه کولی شو د فیسبوک له سټوري څخه موږ ویډیو ځان ته ډاونلوډ کړو. دوستانو، دغه اپلیکیشن چې ده ډېر یو ښایسته اپلیکیشن ده، په ښه کیفیت سره دا ډاونلوډوي. دغه اپلیکیشن تاسو خپله ګورئ، ډېر یو ښه کار کوي او دغه ما ډېر یو غوښ سره درته ډاونلوډ کړی ده. نو تاسې کولی شئ چې له پلی سټور څخه هم ډاونلوډ کړئ، او که غواړئ چې نه پلی سټور نه ډاونلوډ کړو، نو زه به یې لینک ډسکرپشن کې ورکړم، نو تاسې حتما کولی شئ په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. دوستان، راځئ ویډیو شروع کړو. له ویډیو نه مخکې زه یو خواست کوم چې زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې در سره شریکوم. او که نور کوم مشکل هم لاره، تاسو کولی شئ په مسنجر کې هغه کړئ. راځئ ویډیو شروع کوو. اول به دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. چې کله مو خلاص کړ، نو ما ته لوډ کړی ده. تاسو که لوډ کوئ، له تاسو نه مخکې چې ورننوځئ، تاسو ته د فیسبوک جیمیل درنه غواړي او د فیسبوک پاسورډ درنه غواړي. دغه دوه به ورکړئ د خپلې د آی ډي. بس تاسو اتومات دغه کې لوډ کیږئ. چې لوډ شولئ، دغلته ګوره دوه بخشه لري. یو چې ده دوه بخشه لري، دغه به کلوز کړئ. دغه اعلانات دي، دا به کلوز کړئ. دغه هم چې کلوز کړو، نو ګوره دلته تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ. دغه په هغه ملګري ویډیو تاسو ډاونلوډ کولی شئ له سټوري څخه چې مثال تاسو سره فرینډ وي. نو تاسو ګوره کولی شئ، دلته ګوره دوه بخشه لري، یو سټوري په نامه ده او بل چې ده د ډاونلوډ. دغه دواړه بخشونه لري. ګوره ډاونلوډ اتومات کوي. تاسو عکس هم ډاونلوډولی شئ او د سټوري ویډیو هم ډاونلوډولی شئ. دوستانو، ډېر خوندور اپلیکیشن ده، ښه زیات قوي کار کوي، ښه تیز کار کوي، ډېر ښه ډاونلوډ کوي. نو ګوره زه دلته ویډیو پیدا کوم، زه تاسو ته په نظري توګه مثال تاسو ته زه لایف ښودم چې څه رقم ته باید ډاونلوډ کړو. زه یو ویډیو پیدا کړم چې تاسو ته یې در وښودم څنګه باید ډاونلوډ کړو. نو ګورئ دلته تاسې ګورئ چې یو زه ویډیو پیدا کړم. دوستانو، ټول عکسونه دي، نه پوهېږم چې کوم یو کې به ویډیو وي. ښه، دغه به تاسې کلوز کړئ. نو ګوره دلته مثال ویډیو نشته. ښه، دلته ویډیو نشته. نو بیا به راځو یو بل پیج به خلاص کړو، یا مثال یو بلې آی ډي ته به ورسو. دغه اعلانات دي، دا به تاسې کلوز کړئ. دغلته هم نشته. راځو دلته یو بله ویډیو پیدا کوو. مثال دغه ده، دا ویډیو تاسو خپله ګورئ. دغه همدلته پلی کولی هم شئ. که پلی کول نه غواړئ، نو تاسې ډاونلوډ بټن اوکې کړئ. دلته اعلانات راځي، دغه به کلوز کړئ تاسې. نو تاسو کولی شئ ګوره اتومات چې دلته ګوره تاسو ډاونلوډ شروع کېږي. دغه چې کې وینئ اتومات دغه ډاونلوډ شروع کېږي. تاسو کولی شئ په ډېره اسانۍ سره یې ډاونلوډ کړئ. ګوره راځو، دغه ده، تاسو خپله کتلی شئ 100 ته ورسېده. ډېر یو ښایسته اپلیکیشن ده، ډېر ښه کار کوي. او زه اوس راځم، ګورم یې په ګالري کې چې رښتیا هم راغلی که نه. زه اوس تاسو درښودم چې ګالري ته راغلی. ښه، دغه ده دوستانو، تاسو خپله وینئ چې راغلی ده. دغه اپلیکیشن راښوده. ګوره زه تاسو درښودم دغه رقم ته ډاونلوډوي. په ډېره اسانۍ او ډېر ښه کیفیت سره ډاونلوډوي. تاسې ګورئ، دغه تقریبا 3 سکنډه ویډیو ده، دغه یې درته ډاونلوډ کړه. نو دا رقم ته ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.